د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. ولسمشر غني وایي سوله موږ ته لومړیتوب لري. نوموړي په یوه تازه مرکه کې ویلي که طالبان د زور له لارې واک ته پر رسیدو ټینګار کوي نو نه یوازې د افغان ځواکونو له مقاومت سره به مخ شي بلکې افغانان به یې هم پر وړاندې ودرېږي. په ننګرهار کې پر فلسطینیانو د اسرائیلو بریدونه وغندل شول. نن ماسپښین د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې یو شمېر خلکو د لاریون په ترڅ کې پر فلسطینیانو د اسرائیلو بریدونه وغندل او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د فلسطین په وګړو دې د اسرائیلو روان ظلمونه مخنیوی وکړي. جلریز ولسوالۍ نن سهار طالبانو سقوط کړه. د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ خلیل الرحمن یادګار رسنیو ته ویلي ولسوالۍ د وسلوالو مهماتو د کموالي له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه. یادګار دا هم ویلي د ولسوالۍ په سقوط کې 25 تنه سرتیري د وسلوالو مهماتو د نشتوالي له کبله طالبانو ته تسلیم شول، ځینې ونیول. نوموړي زیاتوي په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مهماتو د کموالي ستونزه مخکې له ولایتي ادارې سره شریکه کړې وه خو ورسره همکاري ونه شوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې جلریز ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې چاڼیز عملیات دوام شروع کړ. د ملي دفاع وزارت وایي نن وروسته له غرمې 2 بجې هوایي قواو د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 10 طالبان وژل شوي او 1 ټپي شوی دی. یاد وزارت وایي په دې عملیاتو کې د طالبانو 1 موټر، 1 موټرسایکل او 1 اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي خو د بیرته نیولو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په تورخم د تګ راتګ بندیز موده نوره هم وغځول شوه. پر تورخم د تګ راتګ بندیزونه تر ناڅرګندې نیټې وغځول شول. پاکستاني چارواکي پر تورخم باندې محدودیتونه د مې له 5 تر 20 پلان کړی و. د تورخم انتظامی چارواکي وایي د کرونا وبا څار ملي اداره ورته لارښوونه کړې چې هلته لګېدلي محدودیتونه پر ځای وساتي. ملګرو دا به زموږ خبري ټولګه د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو شو چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.